درنو دوستانو د واده په شپه باندې یو ظالم سړي خپله ښځه ډېر زیات غلط کار ته مجبوره کړله. د انګریزانو یا داسې کارونه ورسره وکړل چې هغه کار کافران کوي. تاسو ته به زما د دې ویډیو نه پته لګېدلې وي چې زه څه ویل غواړم، نو د دې د وجې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو زلمي هلکان، زلمي ځوانان او پیغلې ضرور وګورئ، خو ماشومان یې مه ګورئ. دا یو ډېر ضروري ویډیو ده، ډېر ضروري معلومات دي. د دغه ښځې خبرې در سره هم شریکوم چې دغه جینۍ مور ویلي دي چې کله د دغه خلکو نه رشته راغله زموږ خواته، نو موږ ډېر زیات خوشحاله هم شو، ځکه چې د دغه جینۍ چې زموږ لور وه او دوی ورپسې رشته راغوښتې وه، نو موږ ویل چې په ښه طریقې سره زموږ لور خپل کور ته لاړه شي، خپل واده وکړي، خاوند سره خوشحاله ژوند تېر کړي. خو چې کله د هغې واده وشو نو ډېر زیات تکلیف سره په لومړۍ شپه باندې مخ شوله، ځکه چې خاوند یې کله کوټې ته راننوتو نو ډېر په عجیبه طریقې سره هغې سره د کوروالي کولو کوشش کولو، هغې سره یې په ډېر یو عجیبه لهجه باندې د ټچ کولو کوشش وکړو، ځکه چې بیا د هغې ښځې د هغه مخنیوی وکړو نو په دغه باندې یو ډېره لویه لانجه بیا جوړه شوې وه، تر دې حده چې ښځه یې مجبوره شوې وه د خپل خاوند نه طلاق واخلي. قدرمنو، دا واقعیت ولې پیښیږي؟ دا واقعیت ځکه پیښیږي چې نن سبا زموږ زلمي ځوانان چې موبایل یې ورسره وي، د شپې که په بړستن کې هم سر ورکړي نو موبایل یې ځان ته لګولی وي، هر قسم فلمونه، ناروا غلط کارونه، فحاشي، بې حیایي دا په موبایل باندې ګوري، نو د دوی ذهن دغه طرف ته لاړ شي چې دوی ته دا هر څه سم ښکاري. فکر کوي چې کله واده وکړو موږ به هم همدغسې کارونه کوو، نو دا یو ډېر لوی تکلیف، یو ډېر لوی پریشاني جوړه کړي. الله پاک دې موږ تاسو له داسې کارونو نه، له داسې حالت نه وساتي، او موږ تاسو ته پکار دي چې زموږ نه څومره هم کېږي خپل نوی نسل، خپل ځوانان او خپل زلمي په دې باندې پوه کړو چې دغسې خراب او ناروا فلمونو نه یې وساتو، ځکه چې دغه د دین هم نقصان دی، د صحت هم نقصان دی، او زموږ ستاسو چې کومه پښتونولي ده د هغې هم نقصان دی.